تازه خبر د پاکستانی فوجیانو پرکیمپ باندې برید شوی دی. څومره تلفات ورته اوښتي دي، پنجاب څنګه وارخطا دی، نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. د رزمک پر پوځي کیمپ او د میرالي پر روغتون بریدونو مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان پر رزمک کې له یو پوځي کیمپ سره نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 2 وسلوال وژل شوي او د پوځ یو کپټان ټپي شوی دی. یو لوړپوړي امنیتي چارواکي مشال راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د سپټمبر په 14مه له رزمک کیمپ سره نږدې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ ډزې شوي چې په نتیجه کې یې کپټان طاهر ټپي شوی او 2 وسلوال وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان خراساني ډلې د برید ذمہواري منلې ده. د یو بل راپور تر مخه بېګا شپه ناپېژاندو وسلوالو د میرالي پر روغتون ډزې کړې دي. امنیتي چارواکي وایي چې په دې برید کې د یوه امنیتي سرتیري په ګډون 2 کسان ټپیان شوي دي. بریدګر په تیښته بریالي شوي او امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په امنیتي سرتیرو بریدونه ډیر شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د ادارې ISI د سپټمبر پر 15مه په یو بیان کې وویل چې په جنوبي وزیرستان کې په یو وسلوال برید کې 2 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. پوځي چارواکو ویلي په دې ځوابي کاروي کې 15 ترهګر هم وژل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.